د کهانۍ شروعات د یو کمپنۍ نه کیږي. دلته کې موږ د ډیوډ نومي کس وینو. دا په دې کمپنۍ کې ملازم دی. د ټولې ورځې د کار نه پس دا ډیر زیات ستړی شوی وي او چې کله د چوټۍ په ټیم کې کور ته ځي، خو په دې ټیم کې د دې ملګری کوري راشي او دې ته وایي چې نن ته کور ته مه ځه، بلکې موږ به په اپس کې یو پارټي کوو، ولې چې نن په اپس کې د ایمیلی اخیرنۍ ورځ ده. د ډیوډ ایمیلی ډیره زیاته خوښه وي، خو تر ننه پورې ایمیلی ته دا خبره کلې نه ده. خیر دا په دې اپس کې ایثار شي او دلته کې پارټي وکي. د دې نه پس چې کله ایمیلی کور ته ځي، نو ډیوډ ورسره خبرې کول غواړي، خو په دې کې د خبرو کولو همت نه وي. ایمیلی چې کله د دې ځینه روانه شي، نو دا ډیر زیات خپه شي، په زړه کې فیصله وکړي چې نن ماله د خپلې مینې اظهار کول پکار دي. د دې وجې نه بار ته ورمنډه کي او ورته وایي چې ستا نه پړګۍ پاتې شوې ده، خو ایمیلی ورته وایي چې دا پړګۍ زما نه ده. په دې بانه ورسره یو څو خبرې وکړي. ایمیلی د ټیکسي په انتظار کې ولاړه وي، نو ډیوډ ورته وایي چې زه به دې په خپل ګاډي کې د خپل کوره پورې پرېږدم. نو ایمیلی ورسره راضي شي. نو ډیوډ ورته وایي چې زه دا پړګۍ دننه ږدم او واپس راوځم. ډیوډ چې کله کوري ته دا خبره وکړي، نو کوري هم د دې سره ملګری شي، ولې چې د کوري کور هم هغه ځای کې د ډیوډ خو دا خوښه نه وه، خو کوري د دې سره په زور را روان شي. دې ډیر زیات شراب څکلي وي او ایمیلی هم د دې نه تنګه وي او د دې په وجه باندې دوی دواړه خبرې نشي کولی. کوري ډیوډ ته وایي چې ته یو ای ټي ایم ته ودرېږه، ولې چې زما سره پیسې نشته. نو ډیوډ یو ای ټي ایم سره ودرېږي. کوري چې کله ای ټي ایم ته ورشي، نو د دې ای ټي ایم کارت کار نه کوي. دا ډیوډ ته غږ وکړي، نو ډیوډ هم په دې پسې ورشي او وروستو پسې ایمیلی هم ورشي، ولې چې دا په دې خوشي سړک باندې یوازې یریده. کوري ته د پیسو ضرورت دی او د دې کارت کار نه کوي. د دې وجې نه ورله ډیوډ د خپل کارت نه پیسې وباسي. دیو چې کله د دې ځینه واپس کیږي، نو مخکې یو قاتل ولاړ وي، کوم چې دیو ته مخامخ ګوري. د سړی ډیر عجیبه ولاړ وي او ایمیلی هم ډیره زیاته ویریږي او ورته وایي چې زه خو بهر نه وځم، موږ به لږ انتظار وکړو او چې څنګه دا سړی د دې ځای نه لاړ شي، نو بیا به بهر وځو. د ډیر وخت د انتظار نه پس چې کله دا سړی لاړ نشي، نو کوري ورته وایي چې موږ له بهر وتل پکار دي، هسې نه چې دا سړی د ای ټي ایم نه پیسې راخلي او زموږ دپاره انتظار کوي. خو ډیوډ هم ډیر زیات ګبراو شوی وي او ورته وایي چې دا هم کیدای شي چې دا کس زموږ لوټ کېدو دپاره ولاړ وي. کوري چې څنګه د بهر وتلو کوشش کوي، نو دا کس په دې پسې را روان شي، نو دا واپس ای ټي ایم ته دننه شي. دا ځای بالکل خوشي وي. دیو بهر ګوري، نو د دیو نظر په یو سړي باندې ولګي، کوم چې د دې طرف ته را روان دی. نو د قاتل نظر په هم ولګي. قاتل پسې ورشي او په سر یې وار وکي او په دغه ځای باندې مړ کي. دا درې واړه چې خپلې مخې ته مړی ویني، نو ډیر زیات ګبراو شي. دیو پولیس ته فون کول غواړي، خو ایمیلی خپل فون په آفس کې پریښی وي او د کوري فون بند وي او د ډیوډ نه فون په ګاډي کې پاتې شوی وي. دیو په ای ټي ایم کې فون ګوري، خو چرته دلته کې د ایمرجنسي دپاره فون پروت وي، خو دلته وي نه. دلته کې یو عجیبه خبره دا وي، دا کم کس چې قتلونه کوي، دا ای ټي ایم ته دننه نه ورځي او د ای ټي ایم نه لږ لرې ولاړ وي. د دې پته به د کهانۍ په اخر کې لګي. د دې نه پس دا قاتل د دیو ګاډي ته ورشي او د ګاډي څه تارونه وشلي او د دې نه څه څیزونه راواخلي. د دې نه پس قاتل راشي او د ای ټي ایم شاته تاو شي او د ای ټي ایم چې کوم د ګرمایش سیستم وي هغه بند کي. د دې سره په ای ټي ایم کې ډیره زیاته یخني شروع شي. دا قاتل دیو د ای ټي ایم نه بهر راوستل غواړي. دیو ډیر زیات ویریږي او دلته کې هلچل جوړ کی. نو ایمیلی ته پته ولګي چې دا هر څه په کیمره کې ریکارډ کیږي. لږ وخت پس دیو په سړک باندې یو ګاډی ویني، نو دیو ورته چغې وایي او اشارې ورته کوي، خو دغه ډرایور د دیو اشارې نوټس نه کي او د دې ځای نه لاړ شي. اوس د دیو سره بله څه لار نه وي، نو دیو مشوره وکړي چې موږ به دې کس له پیسې ورکو. نو ډیوډ د خپل ای ټي ایم کارت نه ټولې پیسې راوباسي او ایمیلی خپله سونه ورکي. څنګه چې ډیوډ د ای ټي ایم نه بهر راوځي، ډیر په ګبراهټ سره د قاتل ته وایي چې ته زموږ ټولې پیسې او جواهرات واخله، خو موږ ژوندي پرېږده او د لیپاپه ورته ورغوزار کی. خو قاتل د لیپاپې طرف ته هډو ګوري نه. د دې مطلب دا دی چې قاتل پیسې نه غواړي، بلکې دا یو سایکو ټایپ والا انسان دی. مړی کول دې له مزه ورکوي. ډیوډ په منډه باندې خپل ګاډي کې کینی، خو د کېناستو نه پس دې ته پته ولګي چې قاتل د دې د ګاډي تارونه کټ کړي دي او د دې ګاډی نه سټارټېږي. نو د ګاډي نه خپل فون راواخلي او پولیس ته فون کول غواړي، خو په دغه وخت کې قاتل دلته راورسي او په ډیوډ باندې حمله وکړي. ډیوډ ته د ځان د خلاصولو کوشش کوي، په دې کې د دې د لاس نه موبایل وغورځېږي. ډیوډ ته په څه ناڅه طریقه باندې ځان خلاص کی او واپس د ای ټي ایم طرف ته منډه شروع کی. بهر ډیره زیاته یخني وي، د دې وجې نه اوس د ډیوډ حالت په خرابېدو وي. نو
ایمیلی د ګرمېدو کوشش کوي. دی خوا کیلر د ډیوډ پون او د دیو پیسې راواخلي او د ګاډي په ډیګۍ کې کیږي. دلته کې دیو ډیر انتظار وکي. ایمیلی خپل لپسټیک راواخلي او د ای ټي ایم په شیشه باندې مدد ولیکي. کو چرته د چا نظر په دې باندې ولګي نو زمون خواله به د مدد د پاره راشي. خو دا ای ټي ایم ماشين په داسې ځای کې وي چې دا ایریا بالکل خوشي ده. د ډیر وخت انتظار نه پس د ایمیلی په ذهن کې یو بل آیډیا راشي. دا د ډیوډ نه کارت واخلي او ای ټي ایم کې ورکي او دی له غلط پن ورکي چې د داسې کولو سره به پولیس ته سیګنل لاړ شي او پولیس به دلته کې د مدد د پاره راشي. دا بار غلط پن ورکي نو د ډیوډ کارت په ماشين کې گیر شي. په دې باندې ایمیلی ته یو امید میلاو شي چې د دې ځای سیګنل به پولیسو ته تللی وي. دیو د پولیس انتظار شروع کی خو یخني دومره سیوا شوی وي چې دا درې واړه برداشت کولی نشي. لږ وخت پس دلته کې دیو ته د پولیسو یو گاډی ښکاره شي نو دیو ورته آوازونه شروع کی خو چې د دې گاډي نه کم کس راکوز شي نو دا پولیس نه وي بلکې یو سکیورټي ګارډ وي او د دې سره تماچه هم نه وي. دا چې د دیو طرف ته را روان شي نو په دغه وخت کې د قاتل د دې شاله ورشي او د دې نه سر ووي او دا هم مړ کی. په دې باندې د درې واړه نور هم غبراو شي او د ایمیلی خو دماغي توازن خراب شي. دیو ډیر زیات غبراوي او چې څنګه دیو شاته وګوري نو قاتل دن راشي. د قاتل د حمله نه مخکې په دیو حمله وکي. کوري د قاتل ونیسي او ډیوډ ورله د مارۍ نه زنجیر تاو کی او په دې ځای باندې مړ کی. کله چې دیو د دې د جیب نه آی ډي کارت راواخلي نو دیو ډیر زیات حیران شي ولی چې کم کس دیو وجلې دی دا قاتل نه دی بلکې قاتل خو بهر ولاړ دی. دا ای ټي ایم ته د پیسو د پاره راغلی وو. دیو ډیر زیات وجاړي او ډیر زیات خپه وي ولی چې کم کس دیو مړ کو هغه د سو بچو پلار وو. د دیو هر حرکت په کیمره کې ریکارډ کیږي. د سړی هم د قاتل په شان ته کې کوټ لګولې وو. په دې باندې دیو تیر وته. کوري د دې نه جیکټ واغوندي ولی چې ډیره زیاته یخني وي. نو ډیوډ ورته غوسه کوي او ورته وایي چې دا هر څه ستا د وجې نه وشو خو ته زموږ سره نه وی راغلی نو موږ به ای ټي ایم ته ودرېدلی نه وی او دا هر څه به نه وی شوي. کوري ورته وایي چې په دې مرګ کې خو زما غلطي نشته. د دې مرۍ خو تا په خپله زندۍ کلې وه. په دې کې د دیو دواړو جنګ شروع شي. ډیوډ پې لږ زورور وي او کوري ووایي خو دا هر څه په کیمره کې ریکارډ کیږي. کوري له ډیره زیاته غوسه ورشي نو دا ورته وایي چې زه دلته کې نورې سارېدی نه شم. ایمیلی د منې کېدو کوشش کوي خو کوري راوځي او د دې ځای نه منډه شروع کړي خو چې یو څو قدمه مخکې لاړ شي نو اچانک راولویږي. په اصل کې قاتل دلته کې یو تار لګولی وو. په دغه وخت کې قاتل د دې طرف ته را روان شي نو ډیوډ د مدد کولو دپاره راځي خو ایمیلی نه پرېږدي. قاتل راورسي او کوري مړ کړي. په دې باندې ډیوډ ډیر زیات خفه شي او دا په ډپریشن کې لاړ شي ولې چې کوري د دې ډیر خوږ ملګری وو. کله چې قاتل د کوري د جسم نه لرې لاړ شي نو ډیوډ ګوري چې کوري اوس هم خوځي. په دې کې لا ساه پاتې ده. د دې وجې نه دیو بهر وروځي او کوري په منډه باندې دننه راوړي خو د کوري حالت ډیر زیات خراب وي. دیو فیصله وکړي چې موږ له بهر وتل پکار دي او دا هسپتال ته رسول پکار دي. نو ډیوډ او ایمیلی فیصله وکړي چې موږ له د دې ځای نه وتل پکار دي او موږ له قاتل سره مقابله کول پکار ده. څنګه چې دیو بهر وځي نو قاتل د دیو ګاډی راولي او د ای ټي ایم د ګیټ مخې ته ودروي. د دې دا ګیټ بند کړي. د دې نه پس ډیوډ د شیشې د ماتولو کوشش کوي خو د ای ټي ایم دا شیشه بولټ پروف ده. دا دومره په اسانه باندې نه ماتیږي. نو ډیوډ د ای ټي ایم ماشین د ماتولو کوشش کوي چې د دې سره به پولیس ته سیګنل لاړ شي او دلته کې به پولیس زموږ د مدد دپاره راشي او د دې د حرکتونه په کیمره کې ریکارډ کېدل. په کیمره کې داسې لګي چې دا هر څه د ډیوډ د لاسه وشو. د دې نه پس قاتل په دې ای ټي ایم کې یخې اوبه پرېږدي نو په دې باندې د کوري نور هم حالت خراب شي. ډیوډ د کوري د جیب نه لایټر راواخلي. په دې باندې دا د پایر الارم اکټیویټ کول غواړي چې د دې د اکټیویټ کېدو سره د شیشې کولاو شي خو دا د الارم ته نه رسي. نو دیو په یو ډسبین کې ور ولګي خو ډسبین هم نه رسي. نو ډیوډ ایمیلی په خپله اوږه باندې اوچته کړي او پایر الارم د اکټیویټ کولو کوشش کوي. څنګه چې پایر الارم اکټیویټ شي خو د دې نه مخکې چې دیو د دې ځای نه وځي د ډیوډ خپه خوی شي او د ایمیلی سر په پرش باندې ولګي. په دې وجه باندې ایمیلی مړه شي. په دې باندې ډیوډ ډیر زیات خپه وي ولې چې دا د ایمیلی سره مینه کوي. ډیوډ ډیر زیات جاړي. نو په دې کې کیلر د پولیس هغه گاډی راواخلي او د شانه پې د دې گاډی ووایي په دې باندې ای ټي ایم مات شي. دلته کې ډیوډ د گاډي نه بوتل راواخلي او بهر وروځي. دا د بوتل ته ور کیږدي او د قاتل طرف ته ورغوزار کی. په دې باندې قاتل وسوځي خو چې دا کله په غور باندې د قاتل ته وګوري نو ډیر زیات حیران شي ولې چې دا جسم د قاتل نه دی بلکې دا د هغه سکیورټي ګارد دی. دا هم د
قاتل یو چال وو. د دې نه مخکې چې قاتل په دې باندې حمله وکړي نو دلته کې پولیس راورسي، د اے ټي ایم نه چې ورته کومې سیګنلې میلاو شوي وي په دې وجه باندې دلته راشي نو د دې ځینه قاتل وتښتي او پولیس ډیوډ ونیسي. ډیوډ پولیس والا ته ټوله قصه وکړي چې زموږ سره هر څه څنګه شوي دي، خو چې کله پولیس د دې ځای سی سی ټي وي کیمرې وګوري نو دیو ته دا سچویشن داسې ښکاري چې قاتل بل څوک نه بلکې ډیوډ دی. د اے ټي ایم د ماشین د ماتولو هم کوشش کړی دی او هغه بې ګناه کس هم ډیوډ وجلی دی او د دې نه پس ایمیلی هم د دې په وجه باندې مړه ده. په دې کیمره کې قاتل نه دی راغلی، د دې وجې نه به قاتل د اے ټي ایم خواته نه راتلو. دا یو سایکو انسان وو او مرګونه کول د دې کار وو، دې به ورله مزه ورکوله. دې ته دا هم پته وي چې ماله څنګه د خپل ځان خلاف ثبوتونه ختمول پکار دي. د دې وجې نه به د اے ټي ایم خواته نه ورتلو. د اے ټي ایم په کیمرو کې صرف د ډیوډ تصویر راغلی دی، د بل قاتل تصویر پکې نشته. د دې وجې نه پولیس ډیوډ ونیسي او د دې په کهانۍ باندې یقین نه کوي. دغه شان ډیوډ جیل ته ویسي او دې له هغه سزا ورکوي د کمې ګناه چې ډیوډ کلی هم نه ده. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. خو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.